جوړ په خیر، خدای دې وکړي روغ او جوړ به وي. بیا هم په خیر راغلی جرمني په پښتو لوستونو ته. د فوغانګ یا فورفارت لومړیتوب ورکول حق د چا یا حق ورکول د دې برخې پوښتنې دي. 15مه پوښتنه ده، د 5 نمرو پوښتنه. Welches Verhalten ist richtig؟ کومه کړنه سمه ده؟ اول به راسو انځور به وګورو. په انځور کې ماته ترافیکي نښه وایي چې زه باید لومړیتوب ورکړم چاته. دلته همدغه کومه لیک نښه چې ده، دا چې ماته ده همداسې نښه دلته همدې بوست هم ده. خو د موټر سایکل چلوونکي به فرق کوي ځکه دته باید فورفارت وي، د فورفارت ولري. پوښتنو ته راځو. Welches Verhalten ist richtig؟ کوم چلند سم دی؟ د ټاکنو نه کوم یوه؟ Ich fahre vor dem Bus، زه د بوس نه مخکې ځم. هو، زه مخامخ ځم. که چیرته زه هم تاوېدلی یا دې خواته تللی بیا هم که راسته لاسته تللی بیا هم زما حق و، خو چې کله زه مخامخ ځم دلته زما حق ده، زه به بوس نه مخکې ځم. خو ich muss den Bus fahren durchfahren lassen. نه، ich muss das Motorrad durchfahren lassen. لومړی باید د موټر سایکل لاړ شي، پس له هغې نه زه او بیا بوس لاړ شي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 14مه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه. بیا هم welches Verhalten ist richtig؟ کومه کړنه سمه ده؟ دلته زه په Vorfahrtsstraße کې یم. Vorfahrtsstraße ده. Ich darf als erster abbiegen. زه کولی سم اول تاوسم. نه، دلته اول موټر سایکل تاویږي ځکه راسته لاسته ده او د هغه لاسته. اول به موټر سایکل تاویږي پس له هغې نه به زه تاویږم. Ich darf als erstes abbiegen. Nein, ich darf erst nach dem Motorrad abbiegen. زه کولی سم کله چې د موټر سایکل لاړه پس له هغې نه زه تاوسم. هو. vor dem gelben PKW abbiegen. د دغه موټر نه مخکې کولی سم لاړ سم، د دې زیړ موټر نه. هو. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 15مه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه. Wie verhalten Sie sich hier richtig؟ دلته څنګه سمه کړنه یا کومه سمه کړنه ده؟ Ich lasse das gelbe Fahrzeug durchfahren. ماته هم دلته شیلډ دی چې زه باید فورفارت ورکړم. دلته هم د زیړ موټر ته شیلډ دی یا همدغه لیک نښه ده چې دی باید هم فورفارت ورکړي. خو دلته وګورئ چې د یو مربع شکله نښه ده، معنا ده چې دی فورفارت لري، دی لومړیتوب لري، حق د ده دی. Ich lasse das gelbe Fahrzeug durchfahren. زه دا زیړ موټر پرېږدم چې لاړ شي. هو، ځکه هغه مخامخ ځي، خو دی نشي کولی د دې سور موټر نه مخکې لاړ شي. Ich biege vor dem gelben Fahrzeug ab. نه، زه د زیړ موټر نه مخکې نسم کولی لاړ شم. Ich biege vor dem roten PKW ab. زه د دغه موټر نه مخکې تاویږم. نه، یوازې دغه سم ده. Ich lasse das gelbe Fahrzeug durchfahren. دغه زیړ موټر ته لاره ورکوم چې لاړ شي. هو. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 18مه پوښتنه بیا هم د 5 نمرو پوښتنه ده. Welches Verhalten ist richtig؟ کومه کړنه سمه ده؟ سوال ته راځو. انځور به ګورو چې دلته هم هیڅوک د فورفارت هغه نه لري، لیک نښه نه لري، نو څوک به لومړی ځي؟ دلته هغه قانون پلی کیږي چې زه د دې راسته لاسته یم، د دې سور موټر، زه په دې باندې لومړیتوب لرم، بیا دا شین موټر چې دی دا په ما باندې لومړیتوب لري، حق د ده دی په ما باندې چې لاړ شي. نو اول به دا موټر ځي، بیا پسې به زه ځمه، بیا به دا موټر راځي. Ich lasse den grünen PKW durchfahren. زه دا شین موټر پرېږدمه چې لاړ شي. Ich biege vor dem grünen PKW links ab. زه د دغه موټر نه مخکې چپ خواته تاویږم. نه. Ich muss den roten PKW vorbei lassen. زه باید دا سور موټر پرېږدم. نه، سور موټر باید ما پرېږدي، زه باید دا شین موټر پرېږدم. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 19مه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. Welches Verhalten ist richtig؟ کومه کړنه سمه ده؟ بیا هم راځو ګورو. شیلډ ما ته وایي چې ته باید فورفارت ورکې،
خو زه غواړم مخامخ لاړ سم. دلته به لومړی څوک وځي او څوک به ځي. همداسې شیلډ چې ماته ده همداسې شیلډ دغه دې موټر ته هم ده. دې موټر ته هم همداسې شیلډ ده. Påståendet är så. Welches Verhalten ist hier richtig? Ich muss den blauen PKW durchfahren lassen. زه باید دغه موټر ته چې کوم د آبي موټر ده ته لاره ورکړم. هو ځکه دی ما راسته ده. Ich darf vor dem blauen PKW durchfahren. Ja, ich blauen PKW fahren. زه د دې نه مخکې کولی سم لاړ سم. نه. Ich muss das Motorrad durchfahren lassen. زه باید دا موټرغاډ پرېږدم یا دا موټرسایکل پرېږدم چې لاړ شي. هو ځکه دی په Vorfahrtsstraße کې ده. Diese Frage wurde richtig beantwortet. شلمه پوښتنه بیا هم د 5 نمرو پوښتنه ده. Welches Verhalten ist richtig? کومه کړنه سمه ده دلته؟ ماته وایي Vorfahrt ورکړه، لومړیتوب ورکړه چاته؟ د ټرام ته یا د شتراسنبان ته. پس له هغې نه باید دا موټرسایکل لاړ شي. دریم کس زه کولی سم تاوسم. Ich muss die Straßenbahn durchfahren lassen. زه باید شتراسنبان پرېږدم چې لاړ شي. هو. Ich muss das Motorrad durchfahren lassen. بیا هم دا موټرسایکل باید پرېږدم چې لاړ شي. هو. Die Straßenbahn muss mich vorher abbiegen lassen. دا شتراسنبان باید ماته لومړیتوب راکړي چې زه اول تاوسم. نه. زه باید شتراسنبان هم پرېږدم چې لاړ شي او دا موټرسایکل هم پرېږدم چې لاړ شي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. سم جواب شو. 21مه پوښتنه بیا هم د 5 نمرو پوښتنه ده. Welches Verhalten ist richtig? کومه کړنه دلته سمه ده؟ زه په Vorfahrtsstraße کې یم. Vorfahrtsstraße داسې تاویږي او شین موټر د بلې سړک نه چې هغه Vorfahrt gewähren کوي یا Vorfahrt ورکوي د هغې سړک نه راوځي. Ich darf durchfahren. فقط زه کولی سم اول لاړ سم. Ich muss den blauen PKW durchfahren lassen. زه باید دا شین موټر پرېږدم. نه. ځکه زه په Vorfahrtsstraße کې یم یا لومړیتوب زما دی، حق زما دی، زه باید لاړ سم اول. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 22مه پوښتنه بیا هم د 5 نمرو پوښتنه ده. Welches Verhalten ist richtig? کومه کړنه سمه ده؟ دلته Ich lasse das Motorrad vor mir abbiegen. دلته بیا هم یو هم شیلډ نه لري، نه دی شیلډ لري، نه زه شیلډ لرم، نه دی ترافیکي نښه لري او ترافیکي لیکدړه یوه ته هم نشته. نو دلته به څوک اول ځي، څوک به دویم ځي، څوک به دریم ځي. زه د دې راسته لاسته نه یم، خو زما راسته لاسته دا شین موټر ده. خو زه مستقیمه ځم، زه مخامخ ځم او موټرغاډ راتاویږي، راسته لاسته راتاویږي. زما راسته لاس دغه چپه لاس. پوښتنې ته ځو. Ich lasse das Motorrad vor mir abbiegen. زه دې موټرغاډ ته لاره ورکوم چې مخکې له ما نه تاوسي. نه. Ich lasse den blauen PKW abbiegen. زه دغه blauen PKW یا دغه موټر ته لاره ورکوم چې لاړ شي. هو. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 23مه پوښتنه بیا هم د 5 نمرو پوښتنه ده. Welches Verhalten ist richtig? کومه کړنه سمه ده؟ انځور کې ګورو زه د Vorfahrt شیلډ لرم. دې شیلډ ته مو همیشه پام وي چې کله تاسو په دې سړک باندې یاستئ او دا شیلډ مو په مخه وي، حق ستاسو دی، لومړیتوب ستاسو دی. Ich darf alles als erster fahren. ما ته اجازه ده چې زه د ټولو نه مخکې لاړ سم. هو. ځکه دلته ټرم ته هم دغه علامه ده یا د Vorfahrt gewähren لومړیتوب ورکول او د سور موټر ته هم Ich muss den roten PKW vorlassen? Na. Ich muss die Straßenbahn vorlassen? Na. Diese Frage wurde richtig beantwortet. یوازې لومړی حق زما دی چې زه لاړ سم. 40مه پوښتنه بیا هم د 5 نمرو پوښتنه ده. Welches Verhalten ist richtig? کومه کړنه سمه ده دلته؟ مخکینی سوال غوندې ده دا هم. مخکینی پوښتنه څنګه وه؟ زه په Vorfahrtsstraße کې یم، مخامخ تلونکی یم، لومړی حق زما ده. دا هم په Vorfahrtsstraße کې ده، خو دی غواړي راسته چپ خواته تاوسي. نو هغه څوک چې مخامخ روان دی او په Vorfahrtsstraße کې ده، لومړی حق د هغه دی. Ich muss den grünen PKW vorfahren
Vorfahrt gewähren, زه باید دغه شین موټر ته لاره ورکم؟ نه. Ich darf durchfahren. ما ته اجازه شته ده چې زه لاړ شم. هو. Ich muss dem blauen PKW Vorfahrt gewähren. دغې ته باید زه حق ورکم؟ نه. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دا و د دې برخې پوښتنې او ځوابونه. تر بیا ښې چارې.